غواړي یا خبره کوي د دې خو جواب دی نه ور کوي د چې کوم د خدای د جوړ کړي دي دلته کله کله ذهن کې د انسان راضي تاسو هم شاید ذهن کې راغلی راضي و چې مونږ چې د الله سره خبره کوي نو الله جواب نه راکوي یعنی کاغه جواب نه ور کوي خو الله جواب نه ور کوي دا انسان کله سوچ نوي او یا کله دې خبره ته برابر نه وي دا سي خبره په قران کریم کې نشته چې تاسو یې ترازی ولا جواب نه درکړي او ډیر ځل بداسي شي وي تاسو سره ډیر ځل بشي ان شاء الله چې څومره تعلق قران کریم سره چې انسان باندې یو کیفیت پیښ شي د خفګان د خوشحالي د پریشانی یا بل اچانک د قران کریم یو آیت واوري یا بخپل پړاو کی یا بچرته جمع کی واوري یا بچرته داسې باغ آیت باغ وخت کې ولګي ته وایي ک الله تعالی ډایرکټ د خبره ماته وکړه او دا چې چاپ ترجمه دا هغه چا سره کیږي چې کم از کم په ترجمه خو پويږي کنه چې الله څه وایي دا چا چې ترجمه کړی وي کنه تاسو وایي چې چا ترجمه کړی دا چې کله نه دي شي داسې بالکل انسان محسوس کوي چې الله ماته خبره وکړه دا خبره ماته الله وکړه او دا دایره ته وایي دا د الله خبرې دي او دغه معجزه ده د قران کریم او دغه د الله تعالی الفاظ دي کلام دي خبرې دي حالات مطابق او دغه مطابق او عمده حکمت ته په هغه منځونو کې چې کوم منځونو کې مونږ ښکارا قرات کوو امام تلاوت کوي هغه کې یو حکمتونو د نورنا یو دام ده چې مونږ د الله خبره په هغه مناسبت سره مونږ واورو دغه حالات مناسبت سره واورو او هغه الله تعالی د قاری د خلینا او د قاری د سینینا هغه بس ماغه سي چې هغه مونږ د لپاره برابرې ابنګ د بداسي اکثر کیږي دا به یقینا تاسو سره شي داسي ولقد پتا کی سرا قال اولی لهم دیتا هارون علیہ السلام کوم دیو افلا يرون الله يرجع اليهم قولا ولا يملك او دا کم چې دی جوړ کړي دی دا مالک نه دی لهم دوی د بار ضرر د نقصان ولا نفع او نه د فائدې دې تم نه ګوري نه جواب ورکړي نه نفع او د نقصان مالک دی بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث